او جمع دواړه یو شکل ته په دواړو حالاتو کې هېڅ تغیر نه لري فقط وزنیت تغیر چې راځي هغه په علامه کې موږ تغیر لرو د مثال په ډول موږ لیکلی راشي چې لس پر شپږ اووه پر شپږ دا او جمع الف ده فقط کې علامه چې راځي تغیر راځي منفي راځي نو مخرجونه موږ بیا هم یو مخرج نیسو صورت نه به صورت شی کړو منفي کړو اوس لسونه چې وکړو چې څو پاتې شو درې پر شپږ هم درست ده یو شاګرد نور هم انتساع کولی شي دواړه په دریو باندې به چی کړو تقسیم کړو درې چې په دریو تقسیم کړو یو شپږ چې په دریو تقسیم کړو دوه یو پر دوه هم صحیح ده درې پر شپږ هم مساوي صحیح ده راځو دوهم مرحلې ته چې دوهم مرحله د جمع منفي دواړه یو شی ده که چېرته موږ تاسو مخرجونه لوی او کوچني عدد ولرو نو لوی عدد مخرج مشترک نیسو په داسې حال کې چې هغه په کوچني عدد هم د تقسیم وړ وي لکه 12 پر 3 منفي شپږ پر 9 اوس مخرج مشترک دی کې موږ څو عدد نیسو 9 ځکه چې 9 په دریو د تقسیم وړ ده 9 مخرج مشترک 9 چې په دریو تقسیم کو 3 ضرب په صورت کېدلی چې هر عدد نیسي بدون د صفر ضرب د 12 منفي 9 چې په 9 تقسیم کو یو ضرب د صورت شپږ مساوي درې په دوه کې دي شپږ یو په دریو کې دي درې منفي یو په شپږو کې دي شپږ تقسیم د څو نه اوس صورت نه په صورت منفي په شپږ نه چې شپږ کم په صفر نو د څو پاتې شو درې تقسیم د څو نه د تقسیم وړ نه د اختصار وړ مو دواړه لرو درې نه چې په دریو تقسیم کو درې یو په دریو کې درې صفر صفر تقسیم کړه صفر یعنی لاس پر څو موږ جواب شو درې راځو یو مثال بل هم په دغه برخه کې موږ کوم شپږ پر 2 منفي 9 پر لس مخرج مشترک دلته موږ ورته څو نیسو لس ځکه چې لس په 2 باندې تقسیم وړ ده لس په 2 تقسیم کو 15 ضرب د څو شپږ منفي لس په لسو تقسیم کو یو ضرب دی نه 15 په شپږو کې څو شو 10 یو په شپږو کې یو په نهو کې نه تقسیم د څو لس اوس راځو یو به دې ته فرض کړو چې دا لسونه چې یو نه کم کو څو به پاتې شي یو د لسو پاتې شو دوه یویشت پر څو لس یعنی موږ سوال دلته د اختصار وړ هم نه ده تقسیم وړ هم نه ده تقسیمیږي خو موږ ته اشاریه ډله سره ځي نو موږ یویشت پر لس ځواب درست ده راځو درېیمه مرحله چې ده که چېرته مخرجونه دواړه سره مختلف وسي لکه شپږ پر درېیم منفي څلور پر 2 اوس موږ دلته چی کوو دغه دواړه مخرجونه سره د ضرب په حالت کې لیکو چې 3 په 2 کې څو کېږي شپږ شپږ چې په 3 تقسیم کو 2 ضرب د شپږ منفي شپږ چې په 2 تقسیم کوم 3 ضرب د څلور مساوي 2 په 12 کې دي 12 3 په څلورو کې دي 12 تقسیم د څو شپږ اوس 12 نه چې 12 کم څو به پاتې شي صفر تقسیم د څو شپږ صفر تقسیم د عدد مساوي له څو سره صفر او که چېرته عدد په صفر تقسیمو بیا موږ ته لای تنهي ځواب راکړي دغه کې یو مثال بل هم په نظر کې ونیسو لکه 8 پر 4 منفي 15 پر 3 مخرج مشترک ورته څو نیسو د ضرب په حالت کې موږ لرو چې عبارت له څو څخه ده 12 چې په 4 تقسیم کو 3 ضرب د څو 8 منفي 12 چې په 3 تقسیم کو 4 ضرب د څو 15 اوس موږ دلته لیکلی شو چې 3 په 8 کې دي 40 منفي 4 15 کې دي شل تقسیم د 12 اوس 4 نه 0 کم کو 4 2 نه 12 صفر تقسیم د 4 د حساب ور یو